آیا د اشرف غني فیسبوک پاڼه هیک شوې حقیقت څه دی او د خلکو غبرګون څه دی؟ جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د افغانستان د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني په رسمي فیسبوک پاڼه کې یو پوسټ شوی دی چې هغه پکې د افغانستان د اسلامي حکومت د ملاتړ خبره کړې ده. له نړیوالو یې غوښتنه کړې ده چې له دې حکومت سره دې مرستې وکړي او په رسمیت دې وپېژني. د هغه په فیسبوک پاڼه کې د دې پوسټ سره که یو خوا سلګونه کسانو د هغه د دریځ ستاینه کړې ده، خو ډیری خلکو بیا د نوموړي د دریځ داسې ناڅاپي بدلیدو سره د حیرانتیا څرګندونه هم کړې ده. د هغه په دغه پوسټ باندې یوازې په 20 دقیقو کې تر 10,000 څخه زیاتو تبصرې شوي دي او ډیری خلکو بیا دا خبره کړې ده چې د اشرف غني پاڼه هیک شوې ده او دا پوسټ د بل کس لخوا شوی دی. ډیری کسانو په کمنټونو کې بیا له اشرف غني نه دا غوښتنه هم کړې ده چې وطن ته دې بیرته راشي او خلک ورپسې خفه دي، خو بیا هم ډیر خلک په دې اړه اندېښنه لري چې د هغه پاڼه هیک شوې ده او کنټرول یې د بل چا په لاس کې دی. بلخوا د آکی یو پخوانی همکار محبوب شاه محبوب هم په دې اړه یو پوسټ کړی دی او لیکلي دي چې د اشرف غني پاڼه هیک شوې ده او د دوی همکارانو په لاس کې نه ده.